که چېرته انسان په یو لوی مصیبت او په یو لوی تکلیف کې چې کله مبتلا شي او هغه دا وظیفه شروع وکړي الله الله ربي لا اشرک به شیئا، نو الله جل شانه به هغه تمام مصیبتونه او تمام تکالیف په رب العالمین ختم کړي او رب العالمین به د تمام مشکلات هم ختم کړي او یو انسان د هغه یو قسم له پریشانی ده، نو هغه پریشانی به هم رب العالمین د دې وظیفې په برکت سره ختم کړي. زموږ عزتمندو نن درته یو داسې دعا خیم او د دې دعا وظیفه درته خیمه، کلم چې دا وظیفه تاسو شروع وکړئ ستاسو هر قسم مشکلات وي هغه تمام مشکلات به الله جل جلاله د ستاسو ختم کړي او رب العالمین با تاسو چې په هر څومره مصیبت کې مبتلا یې، هر څومره په تکلیف کې مبتلا یې، نو رب العالمین به هغه تمام تکالیف د ستاسو ختم کړي او رب العالمین به په تاسو باندې پراخي راوړي. زما عزتمندو کله کله انسان چې په دنیا کې اوسېږي نو په انسان باندې کله کله مصیبتونه راځي، امتحانات راځي، تکالیف راځي، خو په دې کې رب العالمین د انسان امتحان کوي چې آیا د انسان په دې کې کامیابیږي او که په دې کې ناکام کیږي. نو ډیر کسان داسې دي چې په دې امتحاناتو کې ناکام شي، هغوی د الله جل شانه نه ګیلې وکړي، شکوې وکړي، د هغې د وجې نه دا خلک په دغه امتحاناتو کې ناکام شي. لیکن یا ساتئ چې رب العالمین به موږ باندې په قسمه طریقو سره امتحانات راولي. کله به زمونږ په یو طریقې سره چې کوم دی امتحان وي، کله په بل، لیکن موږ به آواز کوو صرف الله ته به آواز کوو، د الله نه سوا مخلوق کې به چاته آواز نه کوو. ته چې چا نه سوال کوې، چاته فریاد کوې، دغه کس په خپله هغه ذات ته محتاج دی. نو کله چې مصیبت، تکلیفونه، مصائب، پریشانې راشي، نو په دې وخت کې به صرف الله جل شانه راغواړو او صرف د الله جل شانه نه به سوال کوو، ولې چې الله جل شانه د ټولو نه بهترین مشکل کشا ذات دی، د ټولو نه بهترین حاجت روا ذات هغه الله جل جلاله دی. نو موږ به اول توجه الله ته کوو، بل د الله جل شانه اسماء په مدد سره او د بعضې دعاګانو په مدد سره به موږ الله جل شانه نه سوال کوو، یا الله دغه تکلیف او دا سختي دا مصیبت زما لر کې، الله د ستا نه بغیر خو د یو کس دغه قوت او طاقت نشته چې دا تکلیف، دا سختي، دا مصیبت زما لر کې. الله خو ته زموږ خالق او مالک یې، خو ته زموږ رازق یې، نو الله ته زموږ نه دغه تکلیف، سختي او د مصیبت لر کړه. اوس کوم ذات چې تا باندې دغه تکلیف راوستی دی، هغه ذات د دې خبرې قدرت هم لري چې دا تکلیف، دغه سختي، د مصیبت او دا کم مشکلات چې دي، دا تمام مشکلات به هغه ذات په خپله ختم کړي. ناراضي عزتمندو وظیفه انتخابي اسانه ده، وظیفه دا د الله الله ربي لا اشرک به شیئا. د دې وظیفې کولو طریقه انتخابي اسانه ده، طریقې درته خیم، لیکن دا موږ د کم قسمه مشکلاتو د پاره کولی شو. یو انسان د رزق پریشانی ورته ده، د رزق د لاسه ډېر سخت پریشانه دی، نو که هغه دا وظیفه راونیسي الله الله ربي لا اشرک به شیئا، د رزق پریشانی به رب العالمین ختم کړي. یعنی رب العالمین به د دې انسان روزي ډېره زیاته پراخه کړي، غیبی اسباب ورته الله تعالی برابري او روزي به رب العالمین ډېره زیاته پراخه کړي. د رزق د پراخې دپاره په دې وظیفې کې ډېر لوی اثر دی، ډېر لوی پاور پکې دی. نو که څوک د رزق د لاسه پریشان وي، مشکلات یې ورته، نو رب العالمین به د رزق پریشانی ختمه کړي. د چا د کاروبار مشکلات دي، یعنی یا خو هغوی ته کاروبار نه میلاویږي، یا خو دوی ته چې کوم دی کاروبار میلاو شوی دی لیکن پای کې ګټه نشته دی، آمدني کور ته نه راځي، کاروبار انتخابي خراب دی، نو که هغه رونه هغه هم دا وظیفه شروع کړي الله الله ربي لا اشرک به شیئا، نو الله جل شانه به په هغه کاروبار کې ډېر لوی برکت واچي، ډېر لوی خیر پکې رب العالمین واچي په هغه کاروبار کې. ولا یو انسان دی هغه ته ذهني پریشاني لګېدلې ده، نو که هغه هم دا وظیفه شروع وکړي الله الله ربي لا اشرک به شیئا، هغه ذهني تمام پریشانی به رب العالمین ختم کړي. یو انسان دی په سختو وختونو کې ګیر شوی دی، لاس یې تنګ شوی دی، غریب شوی دی، که هغه هم دا وظیفه شروع وکړي الله الله ربي لا اشرک به شیئا، نو الله جل شانه به د دې کلماتو په برکت سره به رب العالمین مالدار کړي او رب العالمین به د خلکو دا چې دا کوم محتاجي ده رب العالمین به د هغې نه وساتي. نو راځي محترم وظیفه خو تاسو ته چې کوم دی
پخپله معلومه ده الله ربي لا اشرک به شیئا د وظیفې کولو طریقه ډیره زیات اسانه ده. دې سره به 15 واړه وخت مونځ په پابندۍ سره کوئ او بیا د هر فرض منځونه پس به 50 پیرې یعنی مخکې وروسته به 3 کرت درود شریف وي او 50 پیرې به الله ربي لا اشرک به شیئا دا وظیفه به وکړئ. او چې کله دا وظیفه وکړئ د هغې نه پس به الله جل شانه ته سوال وکړئ، لاس به پورته کوئ، الله جل شانه نه به سوال وکړي یا الله زما هغه پلانکي حاجت دی دا حاجت ماله پوره کړي. یا الله په دې پلانکي مصیبت کې زه چې کوم دی اخته شوی ما الله دغه مصیبت نه ماته نجات راکړي، الله په ما باندې خپل رحم وکړي، الله زما کاروبار ولاړ دی الله زما کاروبار روان کړي، الله ماته دغه پلانکي پریشانی ده یا الله ته ما سره غیبي امداد وکړي او دغه تمام پریشانی مې ختمې کړي. روزانه پابندۍ سره په دغه ترتیب سره چې کم ترتیب درته مو وښولو تاسو پابندۍ سره دا وظیفه کوئ، ان شاء الله د تمام مشکلاتو د حل کولو دپاره الله جل شانه به تمام مشکلات ختم کړي. د تمام پریشانی د ختمولو دپاره د دې وظیفې دپاره که تاسو دا وظیفه راونیسئ نو تمام پریشانی چې څومره وي هغه تمام پریشانیو ته به رب العالمین اسباب برابروي، ټولې پریشانۍ به ختمیږي. څومره مشکلاتو کې ګیري هغه تمام مشکلات به رب العالمین ختموي. نو زما عزتمندو یو ډیره زبردست دعا او ډیره زبردست وظیفه مې درته وښوده، نو بالکل دا وظیفه تاسو کولی شئ. د دې وظیفې نه تاسو مکمل جایز پیدا اخیستلی شئ.